چې کله باران د حد نه زیات شي مسنون دعا دا ده. هغه صحابي راغی یو ځل نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل، نبی اسلام په منبر ناستو چې فصلونه تباه شو، قحط راغی، خشکسالي ده، بارانونه نشته، هر طرف ته خشکي ده. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د الله تعالی دعا وغوښتله. هغه روایات کې راځي صحابه فرمایي چې مونږه واپس شو خپلو کورونو ته په داسې حال کې چې مونږه د باران د وجې نه لامده وو. الله تعالی فورا باران وکړ. بل هفته بیا د جمعې ورځ ده، بیا هغه صحابي راغی چې ای د الله نبي باران د وجې نه نقصان وشو، فصلونه یې خراب کړل، راته سیلابونه رالل، نور نقصانات وکړل باران. بیا د الله نه وغواړه چې باران بند شي. اللهم حوالینا، حوالینا د حول نه دی. دلته نبی مهربان صلی الله علیه وسلم دا نه فرمایي چې باران بند کا. په یوې علاقې کې به نقصان وي، بل علاقې کې به د هغې فایده وي، تا ته به ضرورت نه وي، بل چا ته به ضرورت وي. همیشه دپاره به د ټول امت خیر په ذهن کې ساتي. باران بعض اوقاتو کې بعض خلکو ته نقصان کوي، لیکن ډیرو خلکو ته فایده کوي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم هر کار کې به حکمت وګوره. دلته وګورئ د الله نبی نه فرمایي چې تاسو داسې وشي یا الله دا باران بند کا، بلکې وایي اللهم حوالینا، یا الله زمونږ چاپیره ووروه، زمونږ نه لرې که مونږ ته نقصان دی. کیدای شي په پټو کې یا په غرونو کې نور ځایونو کې د هغې فایده وي. ولا علینا، مونږ ته نقصان دی، مونږ ته فصلونه خرابوي، نو لہذا زمونږ نه واړه. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم علی الاکام. اکام ویلی شي دشتو بیابانونو ته، یا الله په ډاګو په دشتو بیابانونو ځنګلاتو باندې ووروه. هلته به حیوانات وي، هلته به فصلونه وي، ونې بوټي به وي، هغې ته به فایده وکړي. والضراب، په غټو غټو کندو دې وخت کې داسې ووایه په ډیمونو باندې ووروه. ډیمونو اوبه ذخیره کېږي هلته او فایده کوي، بجلي دې جوړېږي، مختلفې فایدې د هغې نه حاصلېږي. وبطون الاودیة، بطون الاودیه د غره لمن کې چې کوم لختیان وي او د غره د دوو منځ کې چې کومه دره غوندې وي، هغه د غر لمنه او د غر نه چې کوم اوبه را روانې وي او بیا تقسیمیږي په دې کلو او په دې ښارونو کې، یا الله په هغې باندې ووروه. ومنابت الشجر، یا الله د ونو او بوټو په بیخونو باندې ووروه. غټې غټې ونې دي، د هغې به اوبو ته ضرورت وي. داسې ځایونه به وي چې دشتې بیابانونه به وي او هلته به د هغه ونو خصمانه فقط یو الله کوي، د هغې خیال به یو الله تعالی ساتي. الله تعالی په هغې باندې هغه اوبه واچوه، اوبه پرې ووروه د هغه ونو په بیخونو باندې. نو دا دعا زه یو ځل بیا ویمه، دا دعا تاسو یاده کړئ. دا مسنون عمل دی د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم چې کله بارانونه د حد نه زیات شو، سیلابونه به ترې جوړ شو، خلکو کوټو چتونه به څڅېدله، نقصانات به یې کوله فصلونو ته یا آبادو ته، یا به سیلابونه شول. نن سبا ډېر سخت بارانونه وشول. نو دا دعا یاده کړئ، اللهم حوالینا ولا علینا، اللهم علی الاکام والضراب وبطون الاودیة ومنابت الشجر. امام بخاری دا حدیث راخستی دی. نو کوشش وکړئ دا الفاظ خپل هم یاد کړئ او بچو باندې هم یاد کړئ، او چې کله سخت بارانونه وي نو دا بار بار ورد کوئ. دا د هغه وخت دعا ده چې کله باران د حد نه سیوا شي، او چې کله نری باران وي نو دا دعا کوئ چې اللهم صیبا نافعا. یو حدیث کې دا هم راځي چې کله نری باران وریږي دغه وخت کې دعاګانې قبلېږي.